ملګرو د یو څو ورځو نه به تاسو ته دا ویډیو هغه په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې راځي. کوم ویډیو چې زیباګل ریکارډ کړی دا د هغې نه پسې بیا د خپل ټیک ټاک آی ډی نه هم ډیلیټ کړی ده. څه داسې واقع وشوه چې د هغې وجې نه زیباګل هغه ویډیو د ټیک ټاک د خپلې آی ډی نه ډیلیټ کړه. ویډیو هغه تاسو کتی شئ چې څه قسمه ویډیو ریکارډ کړی شوې ده، خو په دې باندې کوم زمونږ پښتانه ورونه چې دي، زمونږ کوم غیرتي پښتانه چې دي، هغو چې په څه قسمه کمنټس کړل هغه هم زه تاسو سره یو څو شیر کوم. نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې د هغې وجې نه زیباګل دا ویډیو هغه د ټیک ټاک نه ډیلیټ کړې ده. نو پیلني کمنټ طرف ته راځو، تاسو کتی شئ وای شرمېدلې سپرې ته دې وګوره یا شاباس بیٹا. یو غټ امیر صاحب پې کمنټس کړی دی، بل لیکلی دي تا به څومره اچولي وي. تاسو نور کتی شئ کمنټ. بل لیکلی دي زیباګل خرابه به شي. بل لیکلی مې زیباګل دا ته سکې د بل کمنټ تاسو کتی شئ حیات افریدي په هغې باندې کمنټ کړی دی، وای اوس به در باندې دا ټول سایډ لاړ شي سپره خو دي یار دونه کمنټس زه هغه ویلی نه شم نور چې په دې کې تاسو خو په خپل هغه ریډ کوئ چې څه پکې ویلی شوي دي. بل چې کوم دی هغه بیا کم کمنټ شوی دی نو هغه هم تاسو کتی شئ. بل پې لیکلی دی وای هی څه که په وړه دې ګزاره ونه شوه مزه نہیں آ رہا ہے. د دې نه علاوه نور چې کوم دی هغه ټول کسانو په دې باندې داسې بد کمنټس کړي دي چې د هغې وجې نه زیباګل هغه مجبوره شوه او کومه آی ډی نه چې کوم د هغه ویډیو هغه ډیلیټ کړه. تاسو کتی شئ زه د هغې کومه آی ډي چې د هغه هم زه تاسو ته راوړم. تاسو کتی شئ نو دا کومه ویډیو چې دا هغه په دې کې اپلوډ کړی شوې وه، اوس هغه ویډیو د دې آی ډي نه ډیلیټ شوې ده. ډیلیټ شوې هغه په دې وجه ده چې کوم کنزل چې کوم دی هغه پکې کسانو کول زیباګل ته، یعنې ټول کسانو پکې کنزل کول چې دا څه قسمه فحاشي ته راولي او دا څه قسمه ویډیو ته جوړې. نو زیباګل هغه بیا په دې مجبوره شوه او دا ویډیو به هغه د ټیک ټاک د لارې هغه ډیلیټ کړه. کسانو چې کوم دی هغه ډاونلوډ کړله په ټیک ټاک هم چلیږي، په فیسبوک باندې، په یوټیوب، په ټول هر څه باندې چلیږي، خو ویډیو کوم حقیقت چې و چې هغه ډیلیټ کړی شوی ده نو هغه دا و. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. زموږ لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.